یو ځای کې مړی شوی و ښه هغه خلک غیر مقلدین نو زه ورغلم تقریر مې پکې کوم ما راشه داسې تقریر وکړه چې دوی غوسه شي ما ورته وی خضر علیه السلام الله ته سوال وکړه چې خدایا زه دا امور تشریعیه ویم د چا نه ویم الله پاک ورته وی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه ووایه نو خضر علیه السلام راغی او د امام ابو حنیفه نه سبقونه شروع کړ او دا بلاګانې ناسې سر به یې وښوراو چې داسې دي ما وی امام صاحب وفات شو د خضر علیه السلام کتابونه او سبقونه پاتې نو خضر علیه السلام سوال وکړ چې ربا سبقونه خو پاتې شو او استاد مې وفات شو یا الله پاک ورته وی چې د امام صاحب قبر ته راځه او دا باقی سبقونه د قبر نه وایه ما امام صاحب دومره لوی شخصیت دی چې د خضر علیه السلام استاد تقریر مې چې ختم کړ رانه راتاو شو خلاصېدی چېرته شي دومره ناروا خضر علیه السلام خود موسی علیه السلام استاد و او تا د امام صاحب شاگرد کو دومره لوی ظلم ما ورته وی درې خبرو ته فکر کوئ څو خبرو ته درې خبرو ته یو خبره دا ده چې دا قصه ما نه ده کړې دا ستاسو امام کړې ده حافظ ابن قیم صاحب کړې ده په البدایع کې ورشئ د هغه کتابونه وسوځوئ خپل یار سره کار ولرئ زه خو ناقل ما خو صرف قصه کړې ده پیږي یوه خبره دا ده دویم نمبر خبره واورئ د اعتراض مم بې ځایه دی خضر علیه السلام دا استاذ د موسی علیه السلام دی په امورو تکوینیو کې موسی علیه السلام شاگرد دی په امورو تشریعیو کې او خضر علیه السلام شاگرد د امام صاحب دی په امورو تشریعیو کې کم شي کې چې د موسی علیه السلام استاذ دی په هغې کې شاگرد د امام صاحب نه دی په کم شي کې چې شاگرد د امام صاحب دی په هغې کې د موسی علیه السلام استاذ نه دی فن چې کله بدل شي نو کله لوی سړی د وړوکي سړي شاګرد کېږي که نه ده داسې زما یو استاد و ښه او ما ترېنه کافیه او جامې وې د باسیکل چل نه ورتلو او ما ته وې باسیکل چل به راته وښیه مې صحیح ده نو باسیکل چل مې ورته وښود ډېر درزونه یې پکې وخوړ دا باسیکل سړی زده کوي ډېر خوږېږي پکې اوس هغه زما استاد زما شاګرد دی او زما استاد هم دی د اعتراض خبره ځکه نه ده چې په کم شي کې مې استاد دی په هغې کې خو مې شاګرد نه دی او چې په کم کې مې شاګرد دی نو په هغې کې مې استاد نه دی مې چې فن بدل شي لقمان حکیم صاحب وایي 4,000 پیغمبرانو سره مې وخت تېر کړی څومره سره 2,000 مې استادان دي او 2,000 مې شاګردان دي او لقمان حکیم صاحب اتفاقا ولی دی او د 2,000 پیغمبرانو استاد فن چې بدل شي خبره نه څو خبرې شوې دوه ما درېیمه واورئ زمونږ احناف د امام صاحب دومره مناقب پیدا کړي دي چې دا ورته نسوار هم نه دی موږ د سره دا وایو نه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دومره مناقب او دومره کمالات لري چې دې قصې ته ضرورت نشته بلکې علامه شامی رحمه الله دا قصه ذکر کړې ده او پیره دې هم کړی چې قصه صحیح نه ده ولې د دې قصې ته زموږ ضرورت نشته موږ پې رد کوو خو دا خو مې ستاسو د غصې دپاره ووې چې د امام صاحب شان دومره لوی دی بس بیا ځان سره بنګېده او نور لاړه